اللہ جل جلالہ سورۃ انعام کے فرمائی قل انی اخاف ان عصیت ربی، اے زما محبوبہ دے خپل امت تو ویا انی اخاف بشک زی یریگم ان عصیت ربی کچر زد اللہ نا فرمانیو کم عذاب یوم عظیم زدا غلوی ورزی دا عذاب نا یریگم کم ورز دا من یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، کم انسان چی دا قیامت پا دی عظیم ورز باندی دا اللہ دا عذاب نا بد شو فقد رحمہ، نو بیشک دے انسان بانے اللہ رحمو کو وذالک الفوز العظیم، او اللہ فرمائی دالوی کامیابی دا او زمائی دتمندو خبر بانے لکشان زان پیول لی اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام تا فرمائی دی امت تا اعلانو کا چی کچری بالفرض والتقدیر بالفرض والمحال زکد انبیاء علیہ السلامنا گناہ نکی دا بیات ساتے زن سرا پیغمبران دا گناہ نا پاک دی دا آدم علیہ السلام نراوالا دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے چو سمرہ انبیاء علیہ السلام دی نو دا ٹول پیغمبران دا غٹے وڑی دوار گناہونو نا پاک دی، پیغمبر نا گناہ نکی بعض خلق آغا پیغمبرانم نا معاف کئی ویرہ اگورا آدم علیہ السلام نا گناہ شوا اللہ ورطوی جنت کی اسے گا او دا دیونے نا خوراک مکوا، نو آدم علیہ السلام دا آگے نا خوراکو کا او گناہ اکڑا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام درے غلطے کڑی دی وی دا گناہ دا یو غلطی خدا و چکلا قوم جکم دے دا خپل اختر بورز بانے میلی تتلو زان سر خوراکو نواغشتل بود خانے پرے خدا دا بودانو جکم زیو اغی پرے خدا دوی روان شو میلی تا ابراہیم علیہ السلام تاوی مونگ سر لارشا مونگ سر میلی تا لارشا ابراہیم علیہ السلام ہوتوی انی سقیم ز بیمار ما، اس ابراہیم علیہ السلام بیمار نہ رہے ہوئی ز بیمار ما، نو جیو سڑے بیمار نہیں ہوئی بیمار نو دا دروغ دی، نو پیغمبر دروغ ہوئی نعوذ باللہ، یا چکلا قوم لاڑا میلی تا ہوا بودخانہ خالی پاتے شوا، نو ابراہیم علیہ السلام تبر راواغشتا دوی چکلت للنو خوراکونے تیار کڑا دی بوتانو تے کے خود ہوئی تاسو دا خوراکونا کوئے او مونگا میلی تا دو، نو ابراہیم علیہ السلام چکل بودخاناو کتا چدا خو خالی دا نو تبر راواغشتا دا یو سر نا شروع شو او بوتان ٹول کو ترکڑا و ماتے کڑا یو بوتی پرے خودا تبر راواغشتا دا دی بوت پا اوگا بانے کے خودا ای چکل رال چوے کتا دا غوی خدایان بوتان ٹول تس نس پراتے دی ویلکہ دا چا کڑی دی زمونگ دا دی خدایانو دا توہین و دا بیزتی چا کڑی دا زمونگ خدایان چا مات کڑی دی نخپلو کے ویلکہ یو نوجوان دے یو ظلمے دے یقالو لہو ابراہیم اغتا ابراہیم ویلے کی گی او یذکرہم اغا دا دی بوتانو خبر کولی چی دا بوتان گورے نہ چاہتا نفع ورکولی شو نہ نقصان ورکولی شی دا خدایان ندی دا معبودان ندی معبود یو ذات تی دا دی بوتان مخالفت با دی ابراہیم کولو نو نمرود اڈرو کا وفاتو بی علی اعین الناس دا ابراہیم دا خلقو با مخ کے ما تا پیش کے نو کلے چھ ابراہیم علیہ السلام نمرود تا پیش کا وَتَوِي أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم ابراہیم زمونگ دے خدایانو سرداکار تا کڑے دی دا تا مات کڑی دی آگا ورتے ما سلامات کڑی دی بل فعلہو کبیرہم دا دے مشر کڑی دی دا تبر چاپو گا باندے دے ظالمانو دومرا زناوری ہے تبر چا سرے دے تبر دا غپو گا باندے دے دا مشر خدے دے ستاسو پا گمان بانے نو دا ویچ خزم مانا بغیر با دا نور خلقو دا نور بوتانو عبادت کی گیو ناغا غوصا شوے ہو دا نور بوتانے کو ترکڑی بل فعلہو کبیرہم دا دے مشر کڑی دی نو بوتان چا مات کڑیو ابراہیم علیہ السلام مات کڑی دی او ورطوی دا دے مشر بود مات کڑی دی نو دروغ شو
ثلاثه کذبات درې دروغ دو دغه شو بهرحال هغه بله خو اوږده واقعه ده امه اختر کې ویلې وه اوس ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی بوتانې مات کړي وي ما نه دي کړي جوړ دی وایي زه ناجوړه یم نو دا دروغ دی او دروغ دا په هر شریعت کې ګناه ده خبره باندې بلکې ځان پوهوي صرف د بیان نه مزې مالې چې بس کافر مولا او ظالم مسلې وکړي خبره باندې ځان پوهوي دا اوس دروغ دی او یا چې کم دی دا خبرې خلکو لیکلي دي دا زه چې کومې کومه دا خلکو لیکلي دي حضرت یونس علیه السلام الله رب العزت لېږلی شهر نینوا ته یو ښار دی نینوا ورته وایي هلته لېږلی قوم دې دعوت وچلولو د الله وحدانیت او د انبیاء علیهم السلام رسالت او شریعت منلو ته راوبلل خلکو انکار وکړه الله رب العزت یونس علیه السلام ته وی ته بهر شه ته د دې کلي نه وځه او زه دې کلي باندې عذاب را لېږم او تباه کوم یونس علیه السلام د خپل بچو سره او د خپلو چې چا په ایمان نه وړی و د هغوی سره د کلي نه بار ووته او درې ورځې الله وعده کړی و چې درې ورځو کې به دوی باندې زه عذاب را لېږم چې کله علامات د عذاب ظاهر شو توره شان وریځ راله ورته ویلي شي چې اول به توره وریځ راځي او بیا به په تاسو باندې د اور باران کیږي نو کله چې دوی علامات د عذاب وکتل د نینوا خلق دا پورا خاریه ده شهر نینوا نو دوی وی چې هلکه د یونس علیه السلام خبره خو رښتیا وه عذاب راځي نو نارینا زنانا ماشومان حیوانات زناور دا ټول چې څومره ساګانو والا مخلوقاتو دا ټول یو کلو میدان ته ووتل کلو میدان ته ووتل او دغلته چغې شروع کړې استغفار شروع کړه الله نه بخنه غوښتل شروع کړه وی یا الله مونږ په خپل ځان ظلم کړی دی یا الله مونږ چې کوم دی تا ته توبه وباسو یا الله مونږ به بیا چرته داسې خبرې نه کوو داسې کار به نه کوو مینت زاره څاروي دی مې ویستلي وو زنانې مې ویستلې وې ماشومان مې ویستلي وو نو الله رب العزت هغه عذاب راونه لېږلو عذاب یې بند که عذاب رانغې یونس علیه السلام لرې وتی دی چې کله هغه درې ورځې تېرې شوې حضرت یونس علیه السلام په دې خیال چې ورځمه او دا خپل کلي او علاقې والو حالات وګورم چې ظالمانو ما خو به تاسو توحید طرف ته د الله دین طرف ته رابللې تاسو زما خبره نه منله انجام هم څنګه شو غرق شوې تباه شوې یونس علیه السلام را روان دی چې را روان دی د علاقې د کلي یو کس مخه باندې ورغی وی لکه د کلي د علاقې څه حال دی وی امن امان دی سم نشته وی عذاب نه دی راغلی مونږ ټول قوم الله ته په توبو باندې شو یو کلو میدان ته ووتو عذاب رانغی دقه ځای کې سیدنا یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ چې الله رب العزت دی وخت کې ما ته څه فرمایي دقه ځای نه واپس شو ځکه مفسرین لیکي د حضرت یونس علیه السلام په شریعت کې چې چا باندې به دروغ ثابت شو چا به دروغ وی او دروغ به ثابت شو نو د یونس علیه السلام په شریعت کې داغه سزا به قتل وا ابه وجلو نو یونس علیه السلام په دې خیال چې ما خو دوی سره د عذاب وعده کړې وه اوس عذاب رانغی که زه دې قوم له ورځم نو دا قوم ما وجني نو د الله د حکم انتظار یې ونه که چې الله دې وخت څه فرمایي نو واپس لاړه چې واپس لاړه دا واپس کېدل د الله ناخوښه راله وی تا زما د حکم انتظار ولې ونه که نو کشتۍ کې کېناسته واپسې کیږي نو چې کله کشتۍ کې کېناسته کشتۍ چې کله د سمندر منځ ته ورسېده نو کشتۍ ودرېده نه مخکې دي او نه وروسته دي نه ریوس راځي او نه په مخکې باندې دي کافي زورونه وکړه مانګې کشتۍ چلولو والا ډېر زیات خپل هنر طریقې ټولې وکړي چې دا کشتۍ روانه شي خو کشتۍ په ځای ولاړه ده کشتۍ نه ځي نو کشتۍ والا وی
وی زما دی کشتے کی او خاصیت تے چکل دی کی د خپل مالک او د خپل نیک د اجازت نا بغیر یو غلام مالک نے اجازت نہیں اغشتے اراؤ تختی او زما دی کشتے کی کینی نو زما دا کشتے ادری گی دا سمندر پا منز کی دا دریا پا منز کی دا کشتے ادری گی نو معلومی کی دا چه زما پا دی کشتے کی دا خپل مالک نے او تختے دلے غلام ناستے آغا پاسے آغا کس دی پاسی چه کم دا خپل مالک دا اجازت نا بغیر زما را تختے دلے دے کشتے کے ناستے آغا کس دی پاسی چه دا کشتے روان شی یونس علیہ السلام ذہن تا خبر را چھو ہو ماتا چکل اویلی شو چی قوم دا عذاب نہ بچتے نو ماتا واپس را تک نو پکار بلکہ دا اللہ دا حکم انتظار پکارو اعلانیو کا کشتے کی ویزو دا خپل مالک غلام دا خپل مالک دا اجازت نہ بغیر راغلے او ما چکم دے ما دی سمندر دوا چاہو وی طریقہ بیداوی چه آغا کس با چکم دے سین تا غرزولی شی چکم کس دا خپل مالک دا اجازت نا بغیر راغلی او زما کشتے کی آکس با سین تا غرزو یونس علیہ السلام پاس دا وی آغا زیما ما سین تا غرزوی قوم ورطوی نجی نا ستاسو دا شکل ستاسو دا حلیہ مبارکہ دا انداز مبارک ادا سے دے چاگت دی قابل نخ کاری چاگت اخپل غلام نا تختید لیوی یونس علیہ السلام ہوتے ہو مغزیم اینا مانا اخیری کے مجبور شو او قرندازی واچولا پچھے واچولا وی جب پچھے کی دا چان نمرہ ہوا تھا نو پچھے واچولا و پچھے کی دا یونس علیہ السلام نمرہ ہوا تھا تمہرا کشتے کی کسانو دا ٹول نامیو لکلے او نم چکم دے دا یونس علیہ السلام رہوا تھا قوم مجبور شو او یونس علیہ السلام تقول سنو انیو او سمندر تے سنتے لڑکئی دل تک اللہ جل شانہو یو کب تاوازو کا وی بار خلال بار کا خلق کلو کا یو نوڑے درجم خو کرے خبردار داستا غذا ندا دا با حضم کے نا ستا دا خیٹا دلز کم دے جیل ورکم لگا سزا ورکم یونس علیہ السلامی سین تا لڑکال تا کب خلوہ دا کڑے وا دا کب خیٹ تا لڑ دا کب خیٹ تا لڑ او دا کب پا خیٹا کی یونس علیہ السلام اللہ رب العزت ورطا الفاظ خودل ویدا الفاظ ویا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا آیات ویا لا الہ اللہ نشت لائق دا بندگی الا انتا اللہ صرف تے لا الہ الا انتا نشت لائق دا بندگی مگر صرف تے سبحانک یا اللہ تا دا ہر عیب نہ پاکی سبحانک یا اللہ تا پاکی انی کنت من الظالمین ما بخبل زان بانے ظلم کرے دی یا اللہ ما نو سلوی خوردی تو سمندر پا منز کی کب گردی او یونس علیہ السلام دا کب پا خیڑ کے دے قرآن وی فی ظلمات انسلات پا دری تیارو کے دے یو دا شپی تیار دا یو دا سمندر تیار دا یو دا کب دا خیڑ تیار دا پا دری تیارو کی حضرت یونس علیہ السلام لگیا دے نو دل تکی خلق وی یونس علیہ السلام گناہ کرے دا خبر طبیعہ رالم نو دا بیاد ساتے چا انبیاء علیہ السلام دا غٹے وڑی گناہون نا پاک دی یو خبر تا کم زان پہ پوئے گئے دا پیغمبر نے چکلے دا سی غلطیو شی لکا دا کمی جماعتا ستا ذکر کرے دیتا علماء کرام علماء دا امت دیتا اجتہادی غلطی ہوئی دیتا گناہ نہ ہوئی اجتہادی مجتہد چکلہ اجتہاد کئی او پخپل اجتہاد کی دے خطا شی دے دوکشی دد بیام دد پاریو عجر دے نو دے پیغمبرانو نا گناہ نکی گی کہ سوک دا توائی زکر نن دا فتنو دا فساد دور دے نن دا فساد او دا فتنو دور دے پا دی دور کی تا سو قتل پرون بلر دے دا اللہ کور خانہ کعبہ ہم محفوظ ندا
د ایران یو خنزیر چې کم دی شیعه اغا لګی شوی دی او د خانه کعبه د دروازې د پاسه پیټرول اړوله پیټرول په واړوله تیرے ورته کولو یعنی خانه کعبه سیزی خلق. بہرحال د فتنو دور دی د فساداتو دور دی. کڅوګ د تداوی چې پلان کی پیغمبر نه دا ګناه شوی و پلان کی پیغمبر نه دا ګناه شوی و نو خبردار د پیغمبر د ګناه به چې کم دی چا سره تصدیق نه کوي مکمل مخالفت بکوي چې نه زما د رب د قانون دا دی چې د پیغمبر نه. اوس دلته کې رب کائنات یو خبره کوي ما ته ګوره لګ توجه سره. رب فرمایي قل ورته فرمایا چاته وایا د ناګومان د لاچیانو کورونو د پاکستان د افغانستان د تمام دنیا مسلمانانو ته اعلان وکا قل ورته فرمایا انی اخاف ز یریګم ان عصیت ربی کزه د خپل رب دا فرمانی وکم نو زه یریګم د سنا عذاب یوم عظیم د اغلوی ورځ د عذاب نه. ما ته ګوره چې کله پیغمبر د الله په مخالفت یریږي پیغمبر وی بالفرض والتقدیر بالفرض والمحال که زه د الله مخالفت وکم الله د عذاب نه زه یریګم نو موت آتا یرنا پکار موتا نه یریګو پیغمبر خود یریږي او زه د نه یریګم. د الله نیاز بینا د الله محبوب انبیاء علیهم السلام هغوی به د قیامت پر ورځ باندې رچی رپیږي با ہر پیغمبر بچے ہوئی ما تا گورے نفسی نفسی اے اللہ ماں بچ کی اے اللہ ماں بچ کی اے اللہ ماں بچ کی. اور یو ہستی دا یو ذات اقدس دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا آغا داغا آواز او داغا صدا با جداوی تمام انبیاء علیہ السلام بوئی نفسی اللہ ماں بچ کی اور محبوب فرمائی امتی اللہ زما امت بچ کی اللہ زما امت بچ کی. نبی عزت مندو بیا رب کائنات فرمائل من یسرف عنہ یوم اذن کم انسان چه پدغ ورز دا اللہ دا عذاب نا بچ شو او دا اللہ دا پکڑنا دا نیولنا بچ شو فقد فاز. اللہ وی دا من یسرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ اللہ وی دی انسان ماننی ما رحمو کو پا دی انسان ما رحمو کو دا قیامت دا ورزی دا عذاب نا. زمائی عزت مندو نا ما تا بے فکر کے دل پکار دی نا تاسو تا بے فکر کے دل پکار دی چکل پیغمبر دا اللہ دا مخالفت پا وجہ دا اللہ دا عذاب نے یریگی موت آلا پا طریقہ اولا بانے پکاری